غواړي چې د میاشتې $1,200 وګټي او د میاشتې فقط یو ورځ پکې مصرف کړي، نو دا ویډیو تا دپاره ده. متاسفانه په ژوند په غرب کې قیمته شوی دی، بلکې ټول دنیا قیمته شوی دی. نو موږ باید خپل وظیفو سره نور مسایل ته هم فکر وکړو چې څنګه نور اضافه انکم وګټو، یا پاسیو یا اکټیو. دغه بزنس ماډل تاسو زه مشوره در کوم ته کولی شي چې خپل وظیفې سره وکړي او یا دا فول ټایم بزنس شروع کړي. که فول ټایم وکړي نو د $1,50,000 پورې ته د میاشتې د ګټلی شي. دا د Airbnb یا شارټ ټرم رینټل مارکیټ دی. الحمدلله زه په لندن کې د بزنس داخل یم. زه او زما پارټنر موږ تقریبا 3 پراپرټیانې لرو چې موږ په Airbnb اچولي، او هر یو پراپرټي نه کوم چې موږ سنټرل لندن کې لرو 1500 پاونډه اقلا موږ ته نه ګټو. زه تاسو Airbnb ته وړم د ښکاره کوم چې څنګه دا واقعا امکان لري که نه لري، زه تاسو ته ښکاره کوم. یو دا زموږ د Airbnb پلیټفارم دی. دا اوس ما انلیست کړي دي ځکه دا موږ بل پلیټفارم کې اچولي، هغه ځینې مې پکې راوړ کړي دي. که تاسو ارنینګ ته بوزم چې کوم زموږ انکم دی، نو دلته برته واضح ښکاره کړي چې اوسه پورې موږ څومره انکم کړی، 2,990 پاونډه انکم هم کړی دی. او بعضې میاشتې کې موږ 2,000 انکم موږ ته راغلی، بعضو کې 6,000 راغلی، بعضو کې مثلا 4,000 راغلی. اوس موږ چون Airbnb کې کم کړي دي، ډېر هم په لانګ ټرم ورکړي ځکه دلته انکم کم ښکاره کوي. لیکن عمومي دا سیستم مکمل تا اټومیټ کولی شي. یو کور په کرا ونیسه، په Airbnb کې ښایسته عکسونه واخله، Airbnb کې واچوه او بیا ورته یو کمپنۍ پیدا کړه چې دغه سرویسز وکړي، کوم چیک ان دی چیک آوټ دی یا د کور پاکوالی دی، یا همچنان مکمل سیستم ته اټومیټ کولی شي، یو بل دوی څنګه خبرې وکړي. او موږ هم درته هم ته زده کولی شي چې څنګه پوه شي دغه منطقه کې زه کور نیسم دا واقعا ښه دی. موږ د فاینانس دپاره یو بل ټمپلیټ مې هم جوړ کړی دی چې ډېر په اسانه سړی کولی شي چې د خپل ټول د Airbnb بزنس په مخکې ویسي. دا وګوره موږ خپل الحمدلله دا 3 میاشتې ریکارډ ته زه ښکاره کوم چې هره میاشت موږ څومره ګټلي دي. 1400 1400 دا موږ چې سامان زیات اخیستی دی خو ګټه پې کمه ده. خو لیکن انکم ته وګوره، د یو پراپرټي چې کرایه څومره ده، کرایه هلته معلومیږي 2,500 ده، لیکن انکم یې څومره دی. ډېر په اسانه کولی دا بزنس ته مخکې ویسي. او که غواړئ چې دغه بزنس باره کې الف نه ته یې پورې زده یې کړي چې څنګه یو ځای زه پیدا کړم، څنګه پوه شم دا ځای واقعا په Airbnb کې ښه مخ ته ځي، څنګه زه دغه اټومیټ سیستم جوړ کړم، څنګه دا عکسونه واخلم، څنګه زه دا پلیټفارم کې واچوم، او دا ټول الف نه ته یې پورې ما کورس ریکارډ کړی دی. هغه کورس په Ulearna کې دی. انشاءالله لاړ شه او دا کوم ټمپلیټ تا چې ښکاري دا کمپلیټ هم ما اچولی دی، فری لاس راوړلی شي، تیار اټومیشن شته دی. لاړ شه فقط ډیټا پکې اچوه او خپل معلومات تا ته راځي. نو دا ټول معلومات یعنی داسې شی به نه وي چې ما پکې پریښی وي، ته کولی شي د کورس ته لاړ شي او وی ګوري انشاءالله چې څه چې زده کړي او بیا هم دا بزنس شروع کړي. کولی شي دا فول ټایم وکړي یا کولی شي خپل وظیفې سره پارټ ټایم دا بزنس هم چنان وکړي. امید لرم دا کورس درته وګوره، حتما خوښیږي دی او مخکې ویسه.